لکه د علي شاه میړه تا چې پیسې شیندلې څه کې اوس د اوچات ته څه وې زه دا اوچات دا وایم بس ما نه غلطي شوې نسوار مې نه واچولي او هغه پیسې ماله واپس راکړې ښه به هلته کور نه ټلیفون کېږي پیسې راولېږئ او پیسې راولېږئ. ملګرو اخیر کار د هغه سړي ویډیو راله کمې چې پیسې شیندلې په علي شاه باندې کمې پیسې چې ورله ورکولې وسوئ نو راشئ پیله ویډیو وګورئ. السلام علیکم دا هغه د علي شاه هغه د ډوډۍ پیسې ورسره بسکټ او پیپسي حمزیه تا ته پته ولګي بیا به پیسې شیندې د علي شاه میړه علي شاه میړه بیا به پیسې شیندې. نو کومه ویډیو چې هغه تاسو وکته یعنې تاسو په سکرین باندې هم کتی شئ دا کس دی کوم چې د اختر په ورځ په سعودي عرب کې کومه شو وه د علي شاه په هغې باندې څه پیسې شیندلې وي څه پیسې تاسو په سکرین باندې کتی هم شئ چې پیسې وله ورکړ وي د هغې نه پس چې کوم دی په سوشل میډیا باندې ډېر زیات په تنقید سره روان و یعنې هر سړي په هغې باندې خپل کوم ریاکشن چې کړی و دا خلکو ویل چې آیا مسافر هغه وایي چې موږ سره پیسې نشته خو که چېرته بیا داسې شوي یا اجراګان څه ځي راځي نو هغو دپاره بیا پیسې موجود وي نو دا کم څه خبره ده. نو د هغې بیا کومه ویډیو چې راله یعنې تاسو هغه وکته په سکرین تاسو ته ښکاري هم بیا ورته وایي چې آیا تا هم پیسې ورکړې نو هغه وایي چې ما نه غلطي شوې وه. بل طرف کې لکه تاسو هسې وګورئ دې ته دا ناست دی په کومه طریقه چې دا روټۍ خوري یعنې کم بوتل چې ورته پروت دی دین علاوه شاهد انور د خبرې کومه زندګي ده د دې د غلامۍ او داسې مختلف قسمه بسکټ یې لګول دی. تاسو اوس دې ته وګورئ لکه په څونه محنت باندې دا پیسې ګټي څونه خړ پړ او لکه څونه په خوارۍ باندې او بیا چې کوم دی هغه په ځان پویه نه شي او لاړ شي داسې شول او هلته داسې پیسې ورکړي نو ډېر زیات چې کوم دی یو د افسوس خبره ده چې دونه محنت باوجود هم سړی په ځان پویه نه شي او لاړ شي هغه پیسې په ډمو باندې وشیندي نو خفګان هغه خو پسې خامخا دی او ډېر زیات خفه پسې هم دی چې آیا ما کومې پیسې په سخته باندې ګټلې وي هغه زما نه دونه په اسانه لاړې نو اوس چې کوم خفګان اظهار یې کړی دی هغه هم تاسو کتی شئ. یعنې که ستاسو خیال وي کم قسمه خلکو چې پیسې شیندلې وي یعنې خلکو چې کوم دی په علي شاه ته تقریبا په لکاو روپۍ ورته راټولې شوي دي دا تاسو کتی شئ یعنې 85 او 20-30 او پاکستانۍ نه بلکې د سعودي عرب کوم ریالونه چې دي هغه وله ورکوي او هغه یې اخلي. نو کومه ویډیو چې هغه نه وي تاسو سره هم شریک کړه امید لرم ویډیو به خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.